دا چې د روژې مبارکه میاشت په مناسبت په افغانستان یا په هیواد کې بډای خلک د خیر ښېګڼې کارونه کوي. الله جل جلاله او پیغمبر علیه السلام فرمایلي دي چې د عادي ورځو په پرتله د روژې په مبارکه میاشت کې د خیر ښېګڼې کارونه څو چنده ثواب لري. د ژمن راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو او اورېدونکو ستړي مه شئ. زموږ نننۍ خپرونه سرسایه ته ځانګړې شوې ده. یعنې سرسایه څه ته ویل کېږي، په کومو خلکو باندې سرسایه لازم یا واجب ده، او ترڅنګ یې د روژې په مناسبت یا په روژه کې ولې سرسایه ورکول کېږي. دا او دې ته ورته پوښتنه به مو نن په ژمن کې همدغه خپرونه ځواب کړي. زموږ سره د نننۍ خپرونې درون او قدرمن مېلمه مفتي صاحب احسان الله ماتریدي صاحب دی. له ده څخه به موږ د سرسایې اړوند پوښتنه کوو. مفتي صاحب محترم ستړی مه شئ، په خپرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. خیر اوسه، ډېره مننه. اول قدم کې تاسو ته او ستاسو ټولو اورېدونکو لیدونکو ته نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مفتي صاحب، زموږ خپرونه سرسایې ته ځانګړې شوې ده ځکه د روژې په مبارکه میاشت کې کله چې هغه وروستۍ شپې ورځې شي او خلک د سرسایه وباسي. سرسایه څه ته ویل کېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلیا اما بعد. سرسایه د الله جل شانه محبوب پیغمبر علیه الصلاة والسلام د خپل امت په شتمنو خلکو باندې فرض کړی یو هغه صدقه ده چې دوی د اختر په ورځ باندې د خپل روژې د پاکوالي په خاطر باندې غریبانو او مسکینانو ته ورکوي. ته سرسایه ویلی کېږي. ډېره مننه. سرسایه په کومه ورځ یا کوم وخت کې ورکول کېږي؟ د سرسایې خو ګورئ اصل وخت د اختر اوله ورځ ده، د کوچني اختر. یعنې کوچني اختر کې د اختر لمانځه ته د تللو نه وړاندې ورکول پکار دي. اصلي وخت یې دا ده. خو که یو څوک وغواړي چې زه یې مخکې ادا کوم په روژه کې، نو دا هم کولی شي، مخکې هم ادا کولی شي او په هغې ورځ باندې هم ادا کولی شي. له اختر وروسته سرسایه ورکول څه د اختر وروسته هم ادا کېږي، خو البته د سنت خلاف عمل ده. یعنې ثواب کې لږ کمی رادرومي. د اختر نه مخته به ادا کوي، خو که یو څوک یې وروسته ادا کړي غاړه خلاصه شوه، خو ثواب یې کم وګټلو. ادا کوي به بیا هم غاړه خلاصېږي نه، پرېښودلی کېږي نه. پر چا سرسایه واجب ده؟ سرسایه خو ګورئ الله جل شانه محبوب پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو خاص مقدار دی لپاره ټاکلی دی. یعنې هغه یو سړی چې هغه د اختر په د اوله ورځ باندې سهار باندې دومره مال ولري چې قرضې او ضروري اسباب ورنه منفي کې، بیا هم هغه شتمني یې 2.5 تولې سپینو زرو قیمت ته ورسېږي، نو په دې سړي باندې د خپل ځان هم او د خپلو نابالغو اولادونو سرسایه هم واجبه ده. یعنې دومره مال ورسره ضرور دی چې هغه 2.5 تولې سپینو زرو ته ورسېږي قیمت ته، او هغه د قرضونه هم خلاصوي او د ضرورت چې کوم د ژوند ضروریات دي، اصلي حاجتونه دي، هغې څخه هم هغه زیاتې وي، نو دغه انسان باندې بیا سرسایه واجبه ده. ډېره مننه. مفتي صاحب، د سرسایې هدف څه دی؟ د سرسایې هدف خو یو هدف خو دا ده د سرسایې چې د په ذریعه سره الله جل شانه روژې ته مقبولیت ورکوي. لکه یو روایت کې درومي چې کوم سړي باندې سرسایه واجبه وي، د هغې سرسایه د اسمان او د هغې روژه د اسمان او د ځمکې په منځ کې کوړی وي، معلقه وي، زوړنده وي، چې تر څو پورې سرسایه د کړې نه وي هغه مقبوله کېږي نه، الله یې نه قبلوي. او بیا بل یو حدیث شریف دی په امام ابو داود رحمه الله تعالی د حضرت عبدالله ابن عباس نه روایت کړی دی چې فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر طهرا لصيام من اللغو والرفث وطعمه للمساکین. په دې حدیث شریف کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام د سرسایې دوه هدف بیان کړي دي. یو هدف خو دا ده چې د په ذریعه سره په روژه کې چې کوم تانه لغو کارونه وشول، فضول او لا یعنی کارونه درنه وشول، یو کوم تانه بیکاره خبره درنه ووتلې او تا د شریعت خلاف کوم کړه وړه وکړل، د سرسایه د هغې د پاکوالي ذریعه وګرځي، روژه د هغې شیانو نه پاکه شي. او دویم هدف وطعمه للمساکین، د مسکینانو ته د خوراک برابرولو یوه موقع ده چې الله جل شانه انسان ته ورکړې ده. نو دغه دوه هدفونه په خاطر باندې چې روژه د ګناهونو نه پاکه شي او مسکینانو ته خوراک برابر شي، د په خاطر باندې الله جل شانه دغه فرض کړی ده. مفتي صاحب، که څوک د نصاب خاوند نه وي، آیا پر هغه سرسایه واجب ده؟ نه، نصاب ورته شرط ده. که یو څوک د نصاب خاوند نه وي نو په هغې باندې نشته. دا زموږ تاسو خلکو کې هسې مشهوره شوې ده، د زړو خلکو خبره ده، د خېټې نه جوړه شوې ده چې یو څوک خپله سودا کولی شي، یا یو څه پیسې ولري، یا یو غوا ولري، یا فلانی شی ولري، په دې باندې سرسایه واجب ده. دا غلطه خبره ده. نصاب ورته شرط ده. چې څوک د نصاب مالک نه وي، چې ما یو مخته یادونه وکړه چې 2.5 تولې سپین زر، هغې قیمت باید بازار کې معلوم شي چې څومره ده. تقریبا نن سبا دغه 95,000 یا 96,000 افغانۍ شاوخوا جوړېږي.
نو څوک چې دومره پیسې ولري هغه د قرض نه هم خلاصي وي او د ضرورتونو نه هم خلاصي وي نو به غیبه د سرسایه واجب ده. آیا سرسایه له زکات سره فرق لري کنه؟ وو سرسایه او زکات کې خو ډېر فرق دی. یو څو عمده فرقونه بینهم. یو فرق دا د ور سره چې په زکات کې د نصاب لپاره د مال نمی کېدل شرط، یعنی تجارتي مال به وي او داسې شی به وي چې هغه نمو کوي، یو قسم زیاتواله پکې را درومي، داسې شی نصاب به ته عملی کېږي. او په سرسایه کې دې شي د ضرورت نشته. په سرسایه کې چې د هر چی شی وو هغه که نمی وو که غیر نمی، خو چې نصاب ته قیمت رسېدلو په تا باندې سرسایه واجب کېږي. دویم فرق دا ده چې په زکات کې دا شرط ده چې کوم مال تا سره ده هغه که تجارت مال وي یا تا سره نغد روپۍ وي یا سره او سپین وي په هغې باندې د کال تېرېدل شرط دی چې کال به ورباندې پوره شوی وي. خو په سرسایه کې دا شرط نه ده. ان تر دې که چېرته یو سړی د کوچني اختر په شپه باندې پیسې پیدا کړي د نصاب په اندازه په هغې باندې هم سرسایه واجب ده. ډېره مننه. مفتي صاحب آیا د کور مشر باید د خپل اولادونو سرسایه هم ورکړي او تر څنګ د خپل فامیل نور غړي چې د هغې سرسایه هم ورکولی شي د کورنۍ؟ د کورنۍ مشر ګورئ په کور کې افراد خو ډېر زیات دي، لکه مثال په کور کې ښځه هم ده او دغسې اولاد یې هم دي، نګور یې هم وي، نور هم ورونه وغیره هم ردرومي. په کور په غړو کې د کور په مشر باندې صرف د نابالغ اولاد سرسایه واجب ده، یعنی د خپل ځان به هم ورکوي او چې کوم نابالغ اولاد یې دي تر اوسه پورې بالغ شوي نه دي، هغه که نارینه دي او که زنانه، د هغوی سرسایه هم په ده باندې فرض ده. د نورو غړو د فامیل هغوی سرسایه په ده باندې لازمه نه ده. مفتي صاحب تاسو انګور ته اشاره وکړه. کله چې په یو کور کې له بل کوله یو جنۍ وادېږي، یو کور ته راځي، هغه د انګور حسابېږي، د هغې سرسایه خپل پلار ورکولی شي که همدغه د خسر کور به ورکړي؟ نه، خو دا خو ګوره اوس بالغه ده، دغه چې واده شوی د انګور د بالغه ده، د بالغ سرسایه په هیچا باندې هم نه ده. هغه به خپل ځان ته ګوري چې د نصاب مالک یم که نه. که چېرته دغه انګور د نصاب مالک وه، سره زر یې زیات و، مثلا وریمې تولې یا نورې پیسې لرلې یا تجارت مال لرلو، نو په دې باندې خپله سرسایه واجبه ده. نه یې په پلار لازمه ده، نه په خسر لازمه ده او نه هم په خوند لازمه ده، بلکې دغه ښځه به خپله سرسایه په خپله ادا کوي. که چېرته د ده لپاره یا خوند یا په اصطلاح پلار یا د خسر د ده لپاره د سرسایه ورکوي، آیا دا حکم لري واجب دی؟ نه، واجب نه ده، ضرور نه ده. او که پلار یا خسر یا خوند ده ښېګړه ورسره کوي نو دې نه د اجازه واخلي ورده کړي بیا ادا کېږي، خو لازمه نه ده ورباندې واجبه نه ده. سرسایه په کومو شیانو ورکول کېدای شي؟ سرسایه لپاره خو په حدیث شریف کې څلور شیان راغلي دي. یو د غنم چې 2 کیلو دي، یعنې 2 کیلو غنم د یو سړي سرسایه ده. او دویم شی خرما 3.5 کیلو، او دریم شی وربشه د هم 3.5 کیلو، او څلورم شی ممیز دی کشمش دغه هم 3.5 کیلو. نو دغه څلور شیان شریعت ورته ټاکلي دي چې که یو څوک غنم ورکوي نو 2 کیلو به ورکوي د یو سړي سرسایه یا صدقه فطر، او که خرما یا کشمش او یا هم وربشه ورکوي نو هغه بیا 3.5 کیلو. ډېره مننه. مفتي صاحب د سرسایې ټولنیز او اخلاقي اهمیت څه دی؟ دا خو ګورئ دغه الله جل شانه په هر یو حکم کې ډېر ناشنا حکمتونه پرته وي. د سرسایه که موږ تاسو وګورو چې یو طرف ته د دیني اړخ هم لري او ورسره په څنګ کې دغه عاطفي او ټولنیز اړخ هم لري. دیني اړخ دا ده چې د الله تعالی شکر ده او د الله حکم پر ځای کول دي. دوهم دا چې دغه د انسان د ټولو افات او د بلیاتو د حفاظت ذریعه ګرځي، ځکه صدقه ده. موږ تاسو پښتو کې ورته وایو سرسایه، یعنې د خپل سر سیوره ده، د دې په ذریعه سره تا سر حفاظت کېږي، تا د مال، تا د وجود، تا د اولاد او د فامیل حفاظت کېږي. او ورسره په څنګ کې لوی مهم هدف چې ما اوس مخته په یو حدیث کې دونه وکړه چې طعمة للمساکین، چې انسان باید د نورو خلکو غم هم وخوري، صرف دا نه چې خپله زه خورم او د ګاونډ ماته معلومات نه وي. نو ته سرسایه وباسه چې تا په ګاونډ کې کوم خوار غریب دی، مسکین دی، چې هغې ته هم د خوراک یو شی پیدا شي. مفتي صاحب سرسایه څه ډول خلکو ته ورکول کېدای شي؟ نو کوم خلکو ته چې زکات ورکول جایز دي هغه خلکو ته سرسایه هم ورکولی شي چې هغه د نصاب مالک نه وي او اصول او فروع هم نه وي، یعنې په تا په زمانو کې په لمسیانو کې هم نه ردرومي، پلار او نیکه کې هم نه وي، نو نور ټولو خپلوانو ته چې مستحقین وي هغې ته یې ورکولی شي. ولې سرسایه د روژې د پاکوالي سبب کېږي؟ دا خو درمل صاحب ګوره موږ تاسو که په دنیا کې وګورو هر یو شی یو زنګ لري. که کله کله مثال په طور باندې ګوره د جامې دي زموږ تاسو دغه چې خیرنې شي مرداړې شي موږ تاسو په صابون باندې پاکوو، دغسې نه پاکېږي په اوبو باندې. یا همدغه شانته اوسپنه ده هغه چې کله زنګ ونیسي نو هغه دغسې په اوبو نه پاکېږي، بلکې هغې لپاره ضرور ده چې یو کیمیکل وي، پترول وي، په هغې شیانو باندې موږ تاسو د اوسپنې نه زنګ پاکوو. حدیث شریف کې راډرومي چې د انسان د زړه نه ده دا چې کله ګناه کوي په دې باندې یوه توره نقطه ولګېږي، نو دا چې توبه ونه باسي دغه بیا ګناه وکړي بیا وکړي هغه نقطې ډېرېږي تر دې چې زړه تک تور شي.
نو حدیث شریف کې درومي چې د زړه سایقل یا کیمیکل یې چې د زړه پاکوي هغه د الله ذکر ده. نو دلته هم دغه روژه همدغه شانته روژه هم زنګ نیسي. موږ تاسو په روژه کې ګناهونه کوو، خدای هم وساتي، بد رد وایو، سپک سپوره وایو، په دې کې غیبت کوو، شمت کوو، دې په وجه باندې زموږ تاسو روژه هم زنګمنه شوله. نو د روژې د زنګ بولو کیمیکل هغه به سرسایه ده. دې په ذریعه سره زموږ تاسو د روژې هغه غند صفه کیږي. مفتي صاحب هغه چاته چې زکات یا سرسایه ورکول کیږي په نوموړي قسم سرسایه واجب یا ضرور ده؟ نه، ځکه هغه بیچاره خو خپل مستحق دی، هغه ته خو ما ورته ورکړه. نو کچیرته دومره ډیره چا ورکړله چې د اختر په شپه باندې هغه نصاب ته رسېدله، بیا خو په دې باندې هم واجبېږي. خو که دې نه کمه ورسره وه نو بیا په دې سړي باندې خپله سرسایه نشته. آیا د هلک او نجلۍ یا د ماشوم او لوی کس ترمنځ د سرسایې په ورکړه کې فرق شته؟ نه، د ټولو یو ریټ ده. چې څومره سرسایه د مشر ده هغه هماغه د کشر هم ده، چې کومه د نارینه ده هماغه د زنانه هم ده. مفتي صاحب یو بل زموږ په ټولنه کې همدغه شته چې زیاتره کسان د خپل ملا امام یا د خپل هغه څوک چې د تراویح لپاره یا د خپل جماعت لپاره کوم امام یې ولوي، زیاتره کسان هغې ته سرسایه ورکوي. آیا دا واجب ده، ضرور ده، که فقط د یو خواخوږي په خاطر یې ورکوي؟ نو ګورئ دا خو دواړه خو به موږ تاسو دغه وچړو. یو اړخ خو دا ده چې دغه ملا امام جماعت کې امامت یا تراویح په همدغه شرط ورته کوي چې ماته به سرسایه راکوئ. نو که په دې صورت کې دغه خلک سرسایه ورکړي نو د هغوی سرسایه ادا نه شولی، هغوی بیا بیرته ادا کوي. ځکه سرسایه او زکات دا به چاته بغیر د اجرت نه ورکوي. هغه خو دلته تا ته مزدوري وکړه او ته مزدورۍ په مقابل کې ورکوي، نو دا تا سرسایه نه ده ادا شوې. دویم اړخ دا ده چې امام مو شرط کړی نه ده او عرف هم نه ده، بلکې امام خپل تراویح کوي یا خپل منځونه او د سنه ورته کوي، تنخواه مقرره ده، هغه تنخواه ورکولی کېږي. نو کلیوال اسه د خواخاږي په تور باندې چې را بیچاره مولا هم دی، امام هم دی او غریب هم دی، هغې په خاطر باندې که ورکړي نو دې کې بیا څه مشکل نشته. خو که اول نه ورسره شرط وي زه تراویح درته کوم یا لمونځ درته کوم خو ماته به سرسایه راکوئ، دا بیا جایز نه دي. او که چا ورکړی هغه سرسایه نه ده ادا شوې. مفتي صاحب که چېرته یو کس ډېرو مسکینانو ته یا فقیرانو ته خپله سرسایه ورکولی شي، که فقط باید تاسو یو مسکین ټارګټ وکړئ یا یو مسکین باید هدف وګرځوو؟ ګوره کله داسې وشي چې یو سړی د خپل ټول فامیل سرسایه وباسي نو هغه کولی شي چې دغه سرسایه یو کس ته هم ورکړي، جایز دي ورته. او که وغواړي چې بېلابېلو فقیرانو مسکینانو ته ټولنه کې ورکړي دا هم ورته جایز دي. او که چېرته داسې وي زما خپل یو نظر دا ده جایز خو دواړه دي، یعنې یو ته هم ورکولی شي او ډېرو ته هم ورکولی شي. خو غوره خبره دا ده چې که چېرته سرسایه کمه وي نو باید هغه به یو فقیر ته ورکړلی شي، ځکه چې هغې بیچاره به کار ورباندې جوړ شي. او که ته سرسایه دې هم کمه وي او ته بیا په 15-16 کسانو باندې تقسیم هم کې نو هغې بیچاره ته به څه ورسېږي. نو دې په خاطر ښه خبره دا ده چې سرسایه یو کس ته ورکړلی شي تر څو هغې ترتیب ورباندې برابر شي. او مفتي صاحب مسافر به د ځان او د خپلو ماشومانو سرسایه د کومه هېواد د نرخ مطابق ورکوي؟ دا یوه ډېره خورا مهمه مسله ده. زموږ تاسو اکثر ورونه په خارج هېوادونو کې دي، څوک په عربي هېوادونو کې دي، څوک په اروپایي او مغربي هېوادونو کې دي. نو هغوی بیچارهګان د مسلې سره مخامخ وي. شریعت مطهره اصول په دې کې دا دي چې کوم یو سړی په کوم ځای کې اوسیږي دی به د خپل ځان او د خپلو نابالغو اولادونو سرسایه د همېغه ځای نرخ مطابق ورکوي. یو سړی که چېرته په دوبۍ کې اوسیږي نو دی به د خپل ځان او د خپلو نابالغو ماشومان د دلته افغانستان کې وي، صرف دی هلته مسافر دی، نو د خپل ځان او د خپلو ماشومانو سرسایه به د دوبۍ د نرخ مطابق ورکوي. که څوک په سعودیه کې وي نو د سعودیه د نرخ مطابق به ورکوي، که څوک په امریکا کې وي نو د امریکا نرخ مطابق به د خپل ځان هم او د خپلو نابالغو ماشومانو سرسایه هم ورکوي. مفتي صاحب که چېرته یو کس بالغ وي، ځوان وي او یوه میرمن چې هغه خاوند ولري خو دوی د سرسایې په ورکړه کې توان نه لري، خاوند کولی شي چې د خپل میرمنې او ترڅنګ یې پلار یا مشر ورور کولی شي د خپل ځوان ورور یا ځوان زوی سرسایه ورکړي؟ نو لازمه نه ده. که هسې څوک ښېګړه ورسره ورکوي نو جایزه ده چې اجازه ورنه واخلي چې زه ستا سرسایه ورکومه، بلکل جایزه ده. خو لازمه نه ده په چا باندې چې یو ځل بلیغ وي نو هغه سرسایه په هېچا باندې هم نه ده لازمه. که خپله یې وس لرلو خپله به یې ورکوي، که وس یې نه و نو بس نه ده لازمه. او مفتي صاحب دغه د سرسایه چې ده د وخت مطابق تغییر کړتلی شي، که هغه په یو نرخ باید هر کال د روژې نه وروسته ورکړل شي سرسایه؟ یعنې لکه کال څه کال یو ډول سرسایه ده، هلته ملا امامان چې دي د یا خطیبان هغه هلته سرسایه هغه ریټ معلوموي، هر کال دا ریټ معلومیږي که فقط د یو ریټ لري سرسایه؟ نه دا خو به هر کال جدا جدا وي. دا خو ګوره ما مخته مثال کړه چې سرسایه کې 4 شیان دي مهم، یو غنم دي، وربشې دي، خرما ده او کشمش دي.
نو که چېرته یو سړی غوړ وي مالدار وي هغه باید د خرما او کشمش باندې سرسیه وباسي. خو زموږ تاسو متوسط خلک چې کوم دي درمیانه خلک غریبان خلک هغوی لپاره بیا غنم دي. نو غنم 2 کیلو دي. 2 کیلو غنم د خو هر وخت بدلیږي نرخ یې یو وخت یو وي وخت بل وي. نو پروژه کې یا د اختر په ټیم کې باید دغه نرخ معلوم شي په بازار کې چې 2 کیلو غنم څومره قیمت لري هغه مطابق به سرسیه ورکړل شي. هغه که سکل 50 وي اوس تیر کال تقریبا 55 وا سکل ما تقریبا لږ پختنه کړي نو 8 روپۍ ده. نو دغه څه شاوخوا پیدا کیږي. نو دا هر کال بدلیږي د جنس په نرخ پورې دغه تعلق لري. هغه جنس نرخ چې سره کم ته و همغه شانته سرسیه هم ده. بله مفتي صاحب یو بل ورسته خبر هم ده چې کچرت یو کس سرسیه ورنکړي په دینی برخه کې به زیانونه څوي او په ټولنیزه برخه کې به د دوی زیان څه کېدلی شي. نو کوم سړي باندې سرسیه یو ځل وجبه وي دا بیا سرسیه ورنه کړي. دا هم د الله مجرم ده هم د مخلوق مجرم ده. د الله مجرم خدا چې ما مخته یو حدیث درته وویل چې دغه روژه به د اسمان او د ځمکې په منځ کې زوړنده وي الله نه قبلوي. او همدا شانته په روژه کې چې کوم ګناهونه ورنه شوي وي د هغې د پاکوالي ذریعه هم نه ورته ګرځي. دا خو د الله مجرم هم شوله او غاړه هم نه خلاصېږي. که څوک پرې اده کړی نه وي تر هغه پرې غاړه نه خلاصېږي. او د مخلوق هم مجرم ده ځکه د سرسیه الله جل شانه د مسکینانو حق ګرځولی دی. الله جل شانه په قرآن مجید کې فرمایي وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. د شتمنو خلکو په پیسو کې په مال کې د محروم خلکو لپاره د سوالګرو خلکو لپاره ما حق معلوم کړی دی. دوی به هغه ورکوي. نو ته چې دوی ته د خپل حق ورنه کې نو ته دوی سره هم زیاتی وکړلو نو هم د الله مجرم شول هم د مخلوق مجرم شول. او مفتي صاحب په ډېر بښنې سره وروستی پوښتنه همدغه راځي چې وړاندې تاسو یادونه کړې وه که چېرته یو کس له اختر نه وروسته سرسیه ورکړي یو څوک په لومړیو کې د سرسیه واس نه لري توان نه لري خو وروسته د ده سره پیسې پیدا کېږي هغه پیسې چې تاسو وړاندې یادونه وکړه میاشت تېرېږي 2 میاشتې تېرېږي آیا وروسته به د سرسیه ورکولی شي؟ نه ګوره مهمه دغه د اختر شپه ده. که یو څوک په روژه کې پیسه دار وي خو د اختر په شپه غریب شو په دې باندې سرسیه نشته. یا یو څوک مثلا د اختر نه وروسته هغه شوله مالدار شوله پیسې پیدا کړې په دې هم سرسیه نشته. نو څوک چې د اختر په شپه باندې د اختر په سحر باندې پیسه دار شو په دې باندې سرسیه واجب ده. اوس که ده نه وي اده کړې نو که یو کال ور باندې تیر شي هم د غاړه بنده ده بیا به هم اده کوي غاړه خلاصېږي نه. نو هدف مهم ده چې په دغه شپه کې څوک پیسه دار شي بغیر باندې لازمه ده. که وروسته یو څوک پیسه دار شي د اختر نه وروسته بغیر باندې بیا صدقه نشته. ډېره مننه کورودان سلامت اوسه چې زموږ سره په خپرونه کې ته برخه واخیسته. تاسو هم ډېره د ژمن راډیو ټلویزیون درنو لیدونکو اورېدونکو زموږ خپرونه پر همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا غوږ نیونې مو مننه.